د ډاکټر نجیب د مړینې د 24 تلین لمانځ غونډه چا اولې لغوه کړه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د لوی جرګې په تالار کې د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب د شهید کېدو تلین غونډه لغوه شوې. د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د شهید کېدو د تلین غونډې کمیسیون په یوه اعلامیه کې ویلي ټاکل شوې وه چې سبا پنجشنبه د میزان پر 5مه نیټه د لوی جرګې په تالار کې د نجیب الله د شهیدېدو تلین غونډه جوړه شي. د یاد کمیسیون په اعلامیه کې زیاته شوې د معلومو او نامعلومو دلایلو له امله په دې تالار کې د دې غونډې د جوړېدو مخه نیول شوې. د دغه کمیسیون غړو ویلي د هېواد د اساسي قانون پر اساس د داسې ناستې جوړول د خلکو حق دی، خو په دې ډول مخنیوی د بیان د ازادۍ د محدودیت معنا لري. په هر حال د یادونې وړ ده چې تېره ورځ یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو د لوی جرګې په تالار کې د ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو د تلین غونډې له جوړېدو سره مخالفت ښودلی و او افغان حکومت یې ننګولی و. د یادولو ده چې دا لومړی ځل و چې افغان حکومت د لوی جرګې په تالار کې د دغه تلین د لمانځلو اجازه ورکړې وه. خو اوس داسې ښکاري چې د فشارونو له امله ولسمشر غني بیرته خپله پرېکړه اخیستې او دغه مراسم رسما لغوه کړي. په هر حال د دغه تلین د لغوه کېدو په اړه بیا بېلابېل غبرګونونه موجود دي. ځینې وایي چې باید د تلین لمانځلو ته اجازه ورنه کړل شي ځکه د دوی په وینا دا مجاهدینو او په هغه وخت کې شهید شوو کسانو ته توهین دی. خو ځینې نور بیا وایي چې کله د لنډغرو ورځ لمانځل کیږي او حتی مالی کومک ورسره کیږي نو ولې د یو پخواني ولسمشر چې په دغه خاوره خپل سر قربان کړ تلین دې ونه لمانځل شي. دوی وایي کله چې حکومت د جمهوریت او ولسواکۍ خبرې کوي نو دا څنګه جمهوریت ده چې د مخالف فکر دې پکې نشي زغمل کېدی او حتی یوې ناستې ته د اجازه نه ورکول کیږي. په هر حال د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله 24 کاله وړاندې د ISI په کومنده کابل کې په خورا بې رحمانه توګه شهید کړل شو. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.